شروع کوم د خواږه خدای پاک په نامه چې ډېر بخښونکی او مهربانه ذات دی. د خوږو پښتنو مینوالو، نن موږ د مورنۍ ژبې په حواله سره له موږ سره نن ولیاړ ډېر ګران او محترم شاعر چې د پښتو کتاب لیکلی دی او د هغه نوم دی رازق جار صافی، چې دی به نن موږ ته په مورنۍ ژبه باندې لږ وغږېږي. جی رازق جار صافی. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن ورځ کومه ده، دا په دنیا کې د مورنیو ژبو ورځ ده، یعنی پښتو هم په دې کې راځي، بلکې دا د ګرد دنیا کې چې کومې ژبې ویل کېږي په دغه ورځ دغه شی ور یادوي چې تاسې کومه ده خپله مورنۍ ژبه مه هېروئ. ځکه که موږ په تاریخ کې وګورو او د لنډ تاریخ کې موږ وګورو، زموږ چې کومې دي ډېرې ژبې چې کومې دي هغه په دې پاکستان ریاست کې موږ له لاسه ورکړي دي. نو هغه په دې ورځ کومه ده اکثره پښتانه چې کوم دي په دې غږېږي چې آیا موږ څنګه کولی شو زموږ خپلې ژبې ته وده ورکړو، یا موږ څنګه کولی شو دا خپله ژبه په مخ بوځلو. نو د هغې لپاره دوی بیل بیل تدابیر لټوي. خو یوه خبره چې زه هر وخت کوم، زه دا کول غواړم چې زه ویم چې تر څو پورې زموږ ژبه زموږ په ډوډۍ پورې نه وتړل شي، یعنې زموږ ژبه د کاروبار ژبه نه شي، زموږ ژبه د نصاب ژبه نه شي، نو دا ډېره لرې نه ده زما په خیال. زه ویم چې دغه پښتو ژبه چې کومه ده دا به بلکل له منځه څخه که ولاړه نه، خو مګر ولاړه به شي، او که ولاړه نه هم بیا به هغه سوچه رنګ چې کوم دی هغه به بایلي. ځکه چې دلته چې زموږ ځوانان څومره تعلیم یافته کېږي، زموږ ځوانان چې څومره د تعلیم کې مخته ځي، هغومره دوی شاته راځي، هغومره چې کوم دی له دوی دغه پښتو چې کومه ده هېرېږي. وجه یې دا شی دی چې زموږ دلته ژبه په نصاب کې نه دی. موږ له موجوده له را روانه حکومت څخه دغه غوښتنه کوو او موږ هر وخت دا ور یادوو چې زموږ ژبه چې کومه ده هغه د نصاب ژبه کوي، زموږ ژبه د دفتر ژبه کوي، زموږ ژبه د کار ژبه کوي. او دا ژبه چې تر څو پورې موږ نه وغواړو، او دا ژبه چې موږ تر څو پورې طلب ونه کړو، تر هغو پورې هېڅوک یو ریاست هم موږ ته نه راکوي. نو په دې ورځ پښتنو ته زما پیغام دغه دی چې تاسې بلکل په ریاست باندې زور واچوئ چې له هغه څخه خپله ژبه وغواړي. اوس زه کتلی یو استاد وپوښتې چې په مورنۍ ژبه کې زده کړه څه ګټه لري، هغه به یو ډېر تفصیل تا ته بیان کړي چې دا څه ګټه لري. ځکه چې ته یو ژبه زده کوي، بیا د هغې ژباړه کوي، بیا هغه ته ذهن ته سپاري. اوس ستا خپله ژبه وي، بس هغه خبره ده درځي واره واره ستا په ذهن کې کښېني چې د دې کوم مقصد دی او د څه دپاره دی. نو په دې خاطر له حنیف مل څخه مننه کوم چې دی په دې موضوع را سره وغږېد. ډېره مننه جار صافی صاحب. بلکل لکه تاسې دغسې خبرې وکړې دي، دا بلکل زما هم دغه هغه حواله ده. او زه اوس له تا څخه د یو شعر هغه غواړم چې موږ ژوب ښاروالو ته ډالۍ کړي. بس زه خو د هغه ټولې خبرې چې ما وکړلې دا په دې غرض نه دي، یعنې چې موږ د بله ژبه نه زده کوو، موږ انګریزي نه زده کوو، موږ د اردو نه زده کوو. خو دغه شی دی، هغه مشهور شعر به درته ووایم چې بله ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. نو په دې خاطر موږ له هېڅ یوې ژبې سره نه اختلاف لرو او نه بله دغه لرو. صافی صاحب که ستا اجازه یې زه به هم یو شعر وایم. بلکل یې وایي پښتو ګرځي کوڅه په کوڅه پښتانه لټوي، پښتو ګرځي کوڅه په کوڅه پښتانه لټوي، پښتون پر شا منډې وهي چې ما دې نه لټوي. مننه، ډېره مننه.